یو وخت ښوونځی نه بلکې د جګړې د ښکېلو لورو لخوا د سنګر ګرم میدان بلل کېده او د مکتب په نوم دا مشهوره سیمه د جګړې لومړۍ کرښه وه. سی ام جی د افغانستان له بېلابېلو سیمو څخه د دې هیواد د پوهنیز وضعیت د راپور کولو په لړ کې دا ځل د غزني ولایت د اندړو ولسوالۍ د تر ټولو لویې لیسې د ریپورټ کولو کوښښ کړی دی. دې ښوونځي ته په ننوتلو سره انسان ته معلومیږي چې دلته هیلې څومره لوړې او په څومره زحمتونو سره یې دا تنکي ماشومان د لاسته راوړلو لپاره هڅه کوي. تر دې شنه اسمان لاندې په دې خړو خاورو ناس او په دوړو پټ تنکیو ځوانانو ته اوس په ارامه د زده کړې کولو فرصت په لاس ورغلی، خو د جګړې د لمن په ټولېدو سره لا هم دوی په دومره پرمختللې او ماډرنه نړۍ کې د جګړې له کبله په دې غلبېل شوې تخته لیک او لوست کوي او لا هم د جګړې د ترخو ورځو د هېرېدلو فرصت له دې کبله نشي ورکړل کېدلی چې مسؤلین یې د نورو امکاناتو د برابرولو توان نه لري. په جګړه کې رالوی شوي دغه ځوانان د جګړې په اور سویو خاطرو له بیان کولو ډډه کوي، خو یو څو یې له موږ سره خبرې کولو ته حاضرېږي. او زه له چلتن کلي څخه دلته د سلطان شهبالدین علي لیسې ته راځم. دلته د موږ لپاره صنفونه نشته، موږ دلته حتی یو عادي فرش موږ نه لرو، موږ دلته په ډبرو کې ناست یو، که دوبی موږ ډېر له ګرمۍ ډېر ځورېږو او همداراز منی ډېرې دوړې او ډېر بادونه وي او دلته موږ ته کتابچې او قلمونه څه موجود نه دي. پخوا چې به کله جنګونه وو موږ به دلته کله چې به جنګ ګرم سو موږ به خپلو کورو ته ځان رسول. دوی وایي چې د ساعت د بدلیدو او رخصتۍ د زنګ وهل یې د مرمیو په دربي سره پیل کېده او کله چې به جګړې زور واخیست نر هغه و چې خپل کور ته یې ځان سلامت رسولی وای. په خواست به مو راتلو دلته به جګړې شروع سولې چې دا جګړه به چې دې په یدو ساعت خو تیزېږي سره چې به هر څه په هغه جنګ کې به ځان خپل کور ته رسول. اوس صنفونه هغه دوه تعمیرونه دي، یو تعمیر سوځلی ده، نور دوه داسې ګزاره حال دی هغه ډک دي او دلته موږ تر شنه اسمان لاندې ناست یو زده کړې کوو او دا یو فرش لا نشته. دلته حالت دومره سخت دی چې له یو عادي مارکر څخه دوه ټولګي ګټه اخلي. اوس مثال هغه مارکر چې موږ استفاده کوو هغه یو استاد چې په تخته باندې هغه کوم معلومات ورکړي بیا هغه بل استاد هغه مارکر جنې اخلي، یعنې له یوه مارکره چې دوه استادان څو استادان ګټه اخلي. امکانات خو بیخي په نشت شمار دی ځکه ډېر دغه کتابونه هغه موږ په بازار کې د دغو کتابونو د تعلیمي د وزارت د تعلیمي نصاب د کتابو کاپي ده هغه له هغو څخه موږ استفاده کوو. هغه هم ډېر شاګردان خو بیا دغه منطقه ټول اقتصادي حالت یې ښه نه ده او هغه د کتابو اخیستل هم ورته مشکل ده، مارکر کتاب او کتابچې د دغو زیات مشکل ده. د ښوونځي مدیر یې وایي چې په جګړه کې یې ودانۍ څو ځله سوځېدلې او څه موده وړاندې یې یو شمېر برخې د کلیوالو په مرسته بیا ورغولې. دوی د افغانستان له سرپرست حکومت څخه د مرستې او لاسنیوي غوښتنه کوي او وایي چې د دوی لاسنیوی دې وشي. په حالت جنګو کې دا لیسه په داسې حالاتو کې و دوه وارې بنده سوه، بیا یو وارې دا روزه کې د روزې 5مه ورځ وه، دا د شپې له طرفه ګدام له طرفه چې هلته عسکر پکې اوسېدل، بیا له دې چې چا جنګ ټک نه ده پې کړی دا یې وویسته نو د شپې په پیسمې باندې دا خلکو ته اعلان وکړو. موږ رالو سهار په 8 بجې 1:30 سم شاګردان په شمول د ما باندې چې ما جامې پکې وسوې، شاګردانو پښې پکې وسوې، په دغه سره بام باندې چادرونه اړول، دا سکاره تاسې اوس هم وینئ هغه دغه هم ځینې وایستو، کرتاسیه او چې موږ شی درلودو کتابونه و اسناد و ادارې دا ټول ځینې وایستو نو د شپې تر 12 او د ورځې تر 12 بجو باندې موږ په دې بام ولاړو، په دې لمبو کې دا بام کېناست. اوس په هغه حالت هېڅ چا نه له موږ سره کومک کړی ده، نه چا د موږ پوښتنه کړې، نه څوک راغلي په دې معنی چې څه کس واست. لیسې 1.5 شاګردان و د ما په شمول موږ دا ور مړ کړو، ور مهار کړو، هغه صنفونه ټول چاک دې تاسې ولیدل. د افغانستان د غزني ولایت د اندړو ولسوالۍ د سلطان شهاب الدین دغه لیسه په دې ولایت
کې تر ټولو لویه لیسه ګڼل کیږي او تقریبا د 2400 په شاوخوا کې اوس مهال حاضر زده کوونکي لري. دغه زده کوونکو ته په تیرو کلونو کې دغه ښوونځي ته د راتګ زمینه نه وه برابره. د دغې لیسې د مسؤلینو په خبره چې په دغه سیمه کې تر ټولو ډیرې او درنې جګړې شوې دي. دغه زده کوونکي اوس مهال له ټولو امکاناتو څخه بې برخې دي او تر دغه شنه اسمان لاندې دوی زده کړې کوي. دوی له حکومت او دغه راز هغه مؤسسات او هغه بنسټونه چې د تعلیم په برخه کې کار کوي د مرستې او لاسنیوي غوښتنه کوي او دوی وایي چې حتی د کتابونو او قرطاسیه په برخه کې دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي. احسان الله کریمي CMG د غزني ولایت اندړ ولسوالۍ د سلطان شهاب الدین لیسه.